قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د پیاوړي لیکوال مشاعره ده. په دغه مشاعره کې چې کوم ځوانان او مشران شاعران برخوال دي، پر ستړي پښتون به تاسو دغه مشاعره ګورئ انشاءالله، او بدرګه کوئ به یې، مخ ته به یې شعروئ. د تاسو څخه یو جهان مننه کوو. د نن د مشاعرې قدرمن مشر فیض محمد شهزاد صاحب دی. شهزاد صاحب وایي چې خضر سرګردان په تلاش ګرځي، چې خضر سرګردان په تلاش ګرځي، چې خضر سرګردان په تلاش ګرځي، زما ساغر د هغو مېو نن نسکور دی. واه واه واه، چې خضر سرګردان په تلاش ګرځي، زما ساغر د هغو مېو نن نسکور دی. او چې د بخت په شپه معراج وي د رندانو، چې د بخت په شپه معراج وي د رندانو، د هغې میخانې څنګ ته زما کور دی. چې د بخت په شپه معراج وي د رندانو، چې د بخت په شپه معراج وي د رندانو، د هغې میخانې څنګ ته زما کور دی. او په کعبه کې مې دننه مینوش بولي، په کعبه کې مې دننه مینوش بولي. څه عجب د زاید زړه را باندې تور دی. په کعبه کې مې دننه مینوش بولي، په کعبه کې مې دننه مینوش بولي. څه عجب د زاید زړه را باندې تور دی. او په یوه تیغ به بلبل او بریالی مري، په یوه تیغ به بلبل او بریالی مري، چې په غاړه یې قصاص د رقیب پور دی. په یوه تیغ به بلبل او بریالی مري، په یوه تیغ به بلبل او بریالی مري، چې په غاړه یې قصاص د رقیب پور دی. قدرمنو لیدونکو، د عبدالغفار بریالي صاحب شعر مو درته وړاندې